جوړ په خیر هله د جوړ روغ اوسي او د ژوند چاري مشيږي د چای شلو وخت دی ځکه د چای شلو وخت دی چې په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بدنامۍ او د پاکستان د مختوري داستانونه را برسېره شوي دي البته د افغانستان په تړاو باندې خبره کوم پر نور اړخونو باندې زما کار نشته د نړۍ اکثره پوهان اوس په دې باور دي چې د پاکستان ځواکمن پوځ ته د افغانستان یو داسې پوځ ماته ورکړه چې ټول عمر یې ډیر لنډ دی ډیر وړوکی دی او په تعداد هم وړوکی دی په امکاناتو هم وړوکی دی خو په اراده او عقیده ډیر مضبوط دی نو افغان ځوانانو پاکستان ته ماتې ورکړې ده او دا خبره وز نه کوم دا خبره وز د نړۍ بیلابیل جګړه پوهان کوي دوی دا وایي چې طالبانو په ډیر عجب انداز باندې پاکستان هم په نړیواله توګه مختورن کړ هم د خپل خلکو په منځ کې مختورن کړ او هم یې په افغانستان کې مختورن کړ د افغانستان د اولس نر شد سپینجری زوړ وړ لیونه او پرست ټول اوس په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان دشمن دی البته د جنو پاکستاني فکر څخه سیوا خبره کوم نو دا وس خلک زه ما جنو هیوادونو ته دوره درلودل لبیل خلکو سره مولیدل د خلک په دې باور سوي دي وس او دا ډیر ښه باور دی د افغانستان لپاره زه ډیر ورته خوشاله یو خبره بل چې لما څخه بار دا پښتنه کېدل او زه ورسره مخامخ شوم کېدای چې دا تاسو د پاره د پښتنه وي طالبانو پاکستان ته څنګه ماته ورکړي ګوري طالب پاکستان ته ماته په ټکنالوژي کې نشي ورکولای نه ورکولای چې نه د توانمندي لري نه موږ دومره توپونه لرو نه موږ دومره ټانکونه لرو نه موږ دومره تیاری لرو او نه دومره توغندي لرو پاکستان خدا ټول شان لري پاکستان هتا د ایټم بم یو څلور څلوېښت کې یو څلور سرګولې لري چې دا ډیر ځواکمن شي دی خو پر روایتي جګړه کې چې د افغانانو روایتي جګړه ده طالب روایتي جګړه ده هغه کې چې افغانانو د افغانانو پلارونو کونو و انګریز ته ماته ورکړی او روسیې ته ماته ورکړی او د طالبانو او ناټو امریکا ته ماته ورکړه په دې کې په پاکستان ته ماته ورکړي او په دې کې پاکستان ته ماته ورکړي د پاکستان د مطبوعاتي غال تاسو اوري چې برګ مټال کې مرتاسي لار بند کړي دو علي په کاندیش کې د دې علي مج ابل څواخان یو ول ویشم ځکه نیولای شي نه ساتلای شي نه دا دومره اسانه ده دا دومره غټه خبره ده روایتي جګړه څه ده زه تاسو ته نن د طالبانو د امکاناتو د سلیش معلومات درکوم در سره شریکوم تاسو پر مخ شریکې چې خلک خبر شي افغانان خبر شي چې د افغان حکومت سره څه په لاس اسلا ګوري د طالب سره د پوز په اډانه کې د استشهادیانو یو کتاب چې د استشهادیان کولی او مجازان مرګ دغه یو کتاب ور سره موجوده ده په دنیا کې د یو پوز په اډانه کې چا سره نشته دا یوازې د طالبانو پوز دی چې لري د دې کتاب په تلاو کې تاسو معلومات نه لري دا بدري کتاب ول چې د خلیفہ صاحب دی سره ولا او بدري کتاب کې چې کله جمهوریت رنګېده شاوخوا یو ولسو کسان دا معلومات ما تر کول شوی دي چې ولسو کسان په بدري کتاب کې پاتې ول هغه کسان چې نمونه لیکلي او قرباني ده او روزل سوي د واسکټونو د صدري سره تیار او بل کتاب عمري کتاب کې تقریبا د 3000 په شاوخوا کې کسان پاتې ول دا ټول تر 4000 ډیر کسان کیږي او بیا د افغانستان په هر ولایت کې قومندانانو د مشهور دلګي مشرانو خپل کسان درلودل زما ځخ باوري په خبر دي په پیږي هغه به خپل کسان درلودل دا کسان به راځول او د برید لپاره به تیارول تلبه برید به کو قرباني به ورکول نو دا کتاب دغه تقریبا په حدود کې تر 4000 زیات کسان 3.5 یو بولی دا د جمهوریت له وخت څخه راجستر شوی پاتې دي ته دی هغه وخت ټرینینګونه ورکړي خو بیا یې اوس د پوز په چوکاټ کې وروزل د کمانډو په چوکاټ کې دا کسان وروزل دې ته اوس د خاص ځواک نوم ورکول شوی دی د شیخ صاحب تر امر لاندې دي او دا اوس ډیر پراخ شوی دی دا اوس نه 15000 دي نه 14000 دي نه 9000 دي نه 10000 دي دا ډیر پراخ شوی دی دا ځواک څوک نه لري د پاکستان څخه ځکه افغانان جګړه ګټلای شي چې پاکستان موږ سره ډیر
لاند پروت دی موږ په مابینځ کې د ډیورنډ یوه کرښه لرو چې تر 2000 زیاته کیلومتره تقریبا 2700 کیلومتره په غالب ګمان کېږي دومره کیلومتره مځکه کرښه ده په دې کې پر هر لوېشت باندې پاکستان پوځي نشي درولی نو که جګړه پراخېږي دا به ورننوځي که جګړه پراخېږي دا به په ښارونو کې بیا بریدونه کوي چې له دغه شي څخه پاکستان هم بیریږي او دغه شی نړیوالو هم په دغه نیت اخیستی چې پاکستان هم دا جګړه ګټلې ده او هم دا جګړه بایللې پاکستان دا جګړه بایللې ده طالب هم دا جګړه ګټلې ده او هم یې ګټلی شي نو هغه بنیادي وجه یې دا ده چې جګړه له افغان چا نه ده ګټلې خاص کر روایتي جګړه نو طالب کله پاکستان سره جګړه کوي هغه په روایتي جنگ کوي پاتې شوه د امکاناتو او د ټکنالوژي خبره ګورئ موږ ډېر محتاج اوس نه یو د روایتي جګړې وسایل ټول افغانان اوس په خپل جوړوي توپک جوړوي توپچې جوړوي وسلې جوړوي مرمۍ جوړوي چې دا د روایتي جګړې وسایل دي او پخوا خو طالب یوازې په جړه ډبه او په کلاشینکوف باندې جنګ کوي اوس طالب تر دغه ډېر زیات شان لري او پاتې شوه د ډرون الوتکو خبره ډېرو خلکو له ما څخه پوښتنه وکړه هو د افغانستان ډرون الوتکې فعال دي د افغانستان کې ډرون الوتکې اوس هم جوړېږي نن هم جوړې شوي دي پرون هم جوړې شوي وي سبا به هم جوړېږي کارخانې فعال دي روانې دي داسې څنګه جوړېږي نه زه تفصیل ته ځم او نه ضرورت شته چې تفصیل یې ورکړو او نه د دې ضرورت شته چې څونه شته دومره شته چې پاکستان په ولاړې درولی شي دومره شته چې دا جګړه انتهایي پراخولی شي پاکستان د افغانستان لپاره غلط اسټیمیشن کړی دی غلط محاسبه یې کړې ده په کار دا ده هغه پاکستانیان چې په یوازې د دې چې دلته پر افغانانو پسې تور پور وایي ورسې خپلو بادارانو ته وواسي دا هغه خبر کوي ورته وواسي چې په بلا اخته کېږي او په بلا اخته یاستئ اوس یوه بله مهمه خبره د غچ ده غچ څخه طالب راګرځول شوی دی طالب ته خواست شوی دی طالب ته عذر وزاري شوی دی په نړیواله کچه دا اوس دا سیمه نه غواړي چې چین نه غواړي دا سیمه نه ارامه شي روسیه نه غواړي دا سیمه نه ارامه شي سعودي عربستان نه غواړي دا سیمه نه ارامه خپله ایران نه غواړي دا سیمه نه ارامه شي ایران هم په جګړه کې ښکېل دی نو ته یې ودرېږي چې لږ کراري شي بیا به ګورو غچ د افغان نه پاتېږي ډېرې چیغې و بغارې به نه که افغان غچ وانه اخیستی نو خو بیا افغان نه دی بیا خو د افغانیته طالبان وځي او طالبان له افغانیته ځان نه باسي پر طالبانو باندې پخوا هم ډېر تورونه پورې شوي اوس کته دې تور ته کاڼه نږدې نو مطلب مې له دې ټولې خبرې څخه دا و چې په نړیواله کچه د پاکستان مخ سخت تور شوی دی خاص کر د وروستۍ بمبارۍ وروسته پاکستان په افغانستان کې انټیلیجنس له لاسه ورکړی دی پاکستان په افغانستان کې لاسرسی نه لري او هغو اهدافو ته چې دوی باید ویشتي وای هغه ته لاسرسی نه لري او نړیوال اوس پر دې باندې لګېږي چې پاکستان نور په افغانستان کې صفر ته رارسېدلی دی او په دې کار باندې طالبان وتوانېدل چې پاکستان دې سټیج ته راورسېږي دا مو شاده باد او بریالي لره ژوند دا یوه لنډه ویډیو درسره شریکه مې کړه تاسو پر مخ شریک کړي د داسې افغانستان په هیله چې هر ګاونډي ته دا غاښ ماتونکی جواب ورکړي یو بل اړخ هم د دې موضوع شته هغه له سیمه ییزو هېوادونو سره دې پر هغه باندې به بیا د دا ویډیو ورډېج خدای مو آباد لره ښه ژوند ولرئ خدای مو خوشحاله لره آباد اوسئ a move designed to increase pressure on Moscow as fighting along the eastern front intensifies. The package agreed to late last night in Brussels restricts technology imports and limits